علي یو ځوان و چې افریقې ته چکر له تللی و. د چکر په وخت کې علي یو زوړ هوټل ته ورغلو. هوټل خوشی و، څوک هم پکې نه و، خو ارزان و. علي سره پیسې هم لږې وې. علي چې هوټل ته ورننوتو، په میز باندې یو بوډا کس ناست و چې علي ته یې وویل: زویه، هر یوه کمره واخله، خو 313 مه اخله. علي په خندا شو او ویې ویل: بابا، زه یریږم نه، 313 صحیح ده. بابا علي ته ډېر په قهر وکتل او څه یې هم ورته ونه وی او چپ پاتې شو. د شپې ټایم کې چې علي کمره 313 ته ننوتو، یخني په بدن باندې راغله. علي چې کمره 313 ته ننوتو، په دیوالونو زاړه زاړه تصویران لګېدلي وو چې د هغې ټولو شکلونه علي ته په بقو بقو سترګو کتل. په یو تصویر لیکلی شوي وو چې څوک د شپې د خپل کټ نه راپاڅېدل، هغه د دې دنیا نه لاړل. علي په دې تصویر باندې څه غم غرض ونه کړو او اوده شو. د شپې 3 بجې ټایم کې چا په مزه مزه علي ته دروازه ووهله. علي راپاڅېدو، دروازه یې کولاو کړه، خو څوک هم نه وو. علي واپس دروازه بنده کړه او چې شاته یې وکتل، په کمره کې یو کس ناست و چې هغه ټول د علي په شانتې و، خو د هغه په سترګو کې اوښکې وې او په شونډو یې وینه. هغه کس علي ته وویل: تا غلطي وکړه چې راپاڅېدې، اوس ته صرف یو مړی انسان نه. علي په خندا شو: خو دا زه خوب وینم. خو چې خپل تصویر ته یې شیشه کې وکتل، هغه ناست کس غیب شو او خو د علي شکل بدل شوی و. سترګې تورې شوې او په شونډو یې وینه وه او شاته یو تور کس په مزه مزه د علي طرف ته را روان و. علي د منډې وهلو کوشش وکړو، خو دروازه بنده وه او په کړکۍ کې تکه توره تیاره وه او د مړو لاشونه راځوړند شوي وو چې د هغې ټولو مړو سټونه راتاو شوي وو او علي ته یې کتل. کمره 313 صرف یو ځای نه دی، دا یو جال دی چې هر یو ژوندی کس هلته لاړ شي مردارېږي او مړ کېږي. چې سحر شو، د هوټل هغه بوډا ملازم یعنې هغه نوکر راغلو. کمره 313 دروازه یې کولاو کړه. دننه یو خالي کمره وه او په دیوال یو نوی تصویر د علي لګېدلی و. سترګې کولاو وې، خو ساه پکې نه وه. د بوډا کس ډېر په مزه وویل: دا 50م شو، اوس به بل څوک. ملګرو، خو ویډیو مو خوښه شوې وي، چینل در سره لایک کړئ او سبسکرایب در سره ضرور وکړئ.